جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دومره محترم میاشت ده، دا دومره مکرم معظم میاشت ده چې کله د روزې میاشت راښکاره سي، الله پاک حاملین عرش، دا عرش چې د کومو ملایکو پر وژو دی و دې ته الله پاک وفرمایي دا ملایکې څه کوي؟ دا ذکر کوي سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله. بس دا سر کال د دې ذکر دی، دا د دې عبادت دی، دا د دې ډیوټي ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کله د روزې میاشت راښکاره سوه بیا الله پاک و دې فرشتو ته وفرمایي چې بس نور ذکر بس کوي وکړو څه؟ الله پاک ورته وفرمایي داسې وکړئ چې کوم څوک روزې نسي، کوم مسلمان روزې نسي، د روزې د اولې څخه ونسي تر آخرنۍ ورځې پورې و دې روزاتي ته دعا کوئ چې یا الله آباد یې لري، یا الله شاد یې لري، یا الله کامیاب یې لري. اوسونه لوی خبره د عزیزانو تاسو اندازه ولګوئ، په ظاهره خو د ازما او ستا روزه نیول بس یو عادي خبره د خوراک مه کوه، چښاک مه کوه، بیبي لره مه نږدې ورځه. اوس دا په ظاهره ډېرې کوچنۍ خبرې دي، د الله په دربار کې الله پاک فرشتې له ذکره راوګرځوي چې تاسو به ذکر نه کوئ او هغه مقربې فرشتې چې هغه عرش چا تکیه کړی دی د چا پر وژو دی هغه راولاړې سي یا و ما ته دعا کوي که ما روزه نیوله په ښه انداز، یا و تا ته دعا کوي یا تا روزه چې د هغه په ښه ترتیب نیوله. دا کوچنی اعزاز دی، دا معمولی خبره ده چې الله پاک یې ما او تا ته رانصیب کړي. دا ډېره لویه خبره ده او دا ډېره مهمه خبره ده. الله پاک دې دغه روزه په موږ باندې وپالي، الله پاک دې د دې روزې قدر رانصیب کړي، الله پاک دې د دې روزې احترام رانصیب کړي چې کومې حدود راښولي دي هغه دې الله رانصیب کړي چې موږ تر دې حد وانه وړو چې په هغه باندې الله راڅخه ناراضه او شیطان چې دی هغه ورباندې راضي سي. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ما درته وویلې چې پیغمبر علیه السلام د روزې څخه مخکې یوه ورځ مخکې دا بیان وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من تقرب به بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي و یو روزه خو در وسه راغلی سبا او بل سبا به انشاءالله کېدلی شي چې میاشت ولیدل شي. په داوس کې ما او تا راولاړ سو اویا واره فرض لمونځ وکړو د ماپښین یا د جمعې، څو ثواب یې دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په روزه کې سړی یو فرض لمونځ وکړي. پوه سواست؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي اوس چې ما او تا کوم نفل وکړو د نفلو کم ثواب دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په داوس وخت کې چې روزه لعنت ده ما او تا فرض لمونځ وکړو د دې څو اجر دی؟ بیا په روزه کې چې سړی نفل وکړي الله پاک دغونه اجرونه ورکوي لکه چې سړی د روزې بغیر فرض لمونځ وکړي. اوس په دې خبره یعنی و دې میاشتې ته الله پاک دومره لوی اعزاز ورکړی دی چې د هغه فرض چې دی هغه یو په اویا فرض بلل کېږي د روزې بغیر، او د هغه نفل چې دی هغه داسې شمارل کېږي لکه د روزې بغیر چې سړی فرض لمونځ وکړي. څومره لوی ثواب دی، څومره لوی اجر دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کان کمن ادى فریضة فيما سواه ومن ادى فریضة فيه کان کمن ادى 70 فریضة فيما سواه. د روزې بغیر سړی اویا لمونځونه وکړي فرض لمونځونه، څو ثواب یې دی؟ په روزه کې هغه یو لمونځ وکړه الله پاک و تا ته د غومره اجر د غومره ثواب چې دی هغه درکوي. بیا د روزې بغیر سړی فرض لمونځ وکړي څو ثواب یې دی؟ په روزه کې د نفل لمانځه هغومره ثواب دی. الله دې رانصیب کړي. بیا دا ووایي الله زما دغه کلمه زه له تا سره امانت یږدم، زما دغه کلمه به ستا سره امانت دي او د مرګ پر حال یې زه له تا غواړم، د مرګ پر حال یې زه له تا غواړم. ولې؟ الله پاک امین دی، امین ذات دی. سیسو ستا امانت دی الله پاک یې ضایع کوي نه. نو چې دا الله پاک ته دا کلمه شریفه کښېږدي الله پاک بیا د مرګ پر حال د خپل امانت تا ته بیرته در وسپاري. عجب ښه خبره نه ده کړې؟
الحمدلله. اوس یو سړی وایي یاره ته په قرآن ثابته که، ته په حدیث ثابته که، یا ما دی نه دي ویلي چې په قرآن کې دا الله فرمایي یا په حدیثو کې الله فرمایي. زموږ د دیوبند تانوي صاحب ډېر عظیم شیخ دی، بزرګ دی، عالم دی او یو ډېر لوی مقام الله ورکړی دی. هغه ته یو خبره کړې ده، نو بده خبره خو نه ده. کوانګ فرض نه ده عاجزانو، سنت نه ده، لازمي نه ده. که یو چا وکړه نو بده خبره نه ده. صحیح شو؟ لازمي او فرض یې مه بله، بیا څه خبره نه ده. تانوي صاحب یو رایه راکړې ده، بس پر هغه رایه ورسره ولاړې ښه خبره، که نه چې بالکل جنګ به نه کوې، جنګ به نه کوې. زموږ ملایان دي، زموږ ملایان چې کله سهار بیان ته کښېني اول د خپل ځان دفاع کوي چې زه داسې یم د هغه څه بعد بیا پر خپل مخالف نیوکې کوي، ته داسې بس بیان ختم سي. نه د الله دفاع، نه د رسول دفاع، نه د صحابو دفاع، نه د امامانو دفاع، نه د الله حکمونه، نه د محمد رسول الله طریقې، نه د صحابو حقانیت، نه د امامانو حقانیت. دا نه درته بیانوي. د ځان صفتونه پر بل باندې بیا وارونه بس ټول بیان پر دې خبرو ختم شي او بیا دا وایي چې ما د الله او د رسول خبرې ته وکړې. دا ډېره بده خبره ده. صحیح سلو د الله او د رسول خبره کو، که د یو بزرګ خبره راله که دې اخیستله پر دواړو سترګو ستا زړه ومنله، خوند یې درکړي وایه، کنې فرض نه ده، ضروري نه ده، لازمي نه ده. ولې؟ موږ ته الله نه ده کړې، رسول نه ده کړې، صحابو نه ده کړې، چې نه ده کړې خبره خلاصه ده. لیکن دغومره ده لکه څومره چې حضرت تانوي صاحب دی رحمه الله هلته سره لګېږي. دا هم یو د آخر خاتمه د پاره کوشش دی چې الله ماته زما آخر خاتمه را پر ایمان کې کېدلی شي. الله ته څه ګرانه خبره ده، هېڅ ګرانه خبره نه ده. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، رواه مسلم. یو سړی پر داسې حال مړ سو چې د ایمان د یقین دا و چې الله پاک کوم ذات دی، هغه ذات دی چې لا اله الا الله دخل الجنه، دا جنت دی. یو سړی پر دا حال مړ سو. الله دې موږ ته پر کلمو مرګونه راکړي. الله دې د خپل وحدانیت په خاطر راکړي. الله دې د خپل عظمت په خاطر راکړي. یا الله ستا پر ربوبیت مې قسم که حق لرو، یا الله ستا و فضل ته امید لرو، یا الله ایمان و کلمه ما رسه. هسپتال ته ورسئ، ډاکټرانو پوښتنه وکړي، هلته راځي خلک څه مریضان راوړي، بیا د مرګ په حال کې باسي. ډاکټرانو پوښتنه وکړه، ورته ووایه ورته دا مریضان چې مري مسلمانان دي کلمه وایي. تا ته ډاکټران وایي په سولې کې 90 کسان کلمه نه وایي بغیر د کلمې، چغې وایي، نارې وایي، کوکې وایي، د خولې یې ځګونه راوځي، بېهوشه سي، ولاړ سي. کلمه الله نه ونصیب کړي. ډېر کم داسې خلک شته